یوه ډېره اهمه مسله، یوه ډېره مهمه مسله د لمانځه په باره کې درته وایم. خبره دا ده عزیزانو، مسله دا ده چې کله جماعت وشي، پس له جماعته چې سلام وګرځېدی فوراً پر هغه ځای پر سنتو درېدل، پر نفلو درېدل دا پکار نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، د ابو داود حدیث دی، تاسو دومره هم نسئ کولی چې سلام وګرځئ، فرض منځ وسو، جماعت وسو، نو ته چې اوس دا نفل کوې یا دا سنت کوې، دومره نسې کولی چې لږ خشه مخته سې د خپله ځای، دومره نسې کولی چې شاته سې، دومره نسې کولی چې سرسته طرف ته سې، دومره نسې کولی چپه طرف ته لږ ولاړ سې. ولې؟ پاکې لویه بنیادي وجه دا ده. بنیادي وجه دا ده چې یوه خبره خو دا ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو لمنځونه سره ګډوئ مه، لمنځونه ګډوئ مه. څه معنا؟ معنا دا د ماپښته د جمعې لمونځ وکړئ، د جمعې لمونځ چې وکړئ سلام وګرځي فوراً یو سړی ولاړ شي د سنتو نیت وتړي، نو د جمعې او د سنتو په مابینځ کې تا فرق نه راوستی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یا خو خبرې وکړه، یا خپل ځای بدل کا، یا له مسجد ته ووځه هلته خپل سنت وکړه. یا علما فرمایي دومره که درته کښېنه چې هغه مسنونې دعاګانې، هغه مسنون چې کوم اذکار دي سنت، هغه ووایه، د هغه څخه مابعد بیا ولاړ سه، نو به ستا لمونځ هغه فرض و نفل، هغه فرض و چې شي سنت به سره ګډېږي نه. صحیح سلو؟ دا یوه خبره. په دې کې لویه بنیادي وجه دا د علما فرمایي که چیرې موږ تاسو مطلب جماعت اوسو، د جماعت بعد ما او تا بیا مطلب ناست یو، اوس ما او تا ناست یو، یو سړی رالی، چې رالی هغه به وایي یاره زما په خیال سره جماعت ولاړ دی، هغه به هلته نیت وتړي، هغه په اشتباه کې لویږي، پریشاني ورته جوړېږي. نو که چیرې بیا موږ ټوله خلک راولاړ پر سنتو ودرېږو، پر د هغه ځای ودرېږو، نو خلک خو نیت تړي او هغه وایي جماعت ولاړ دی. یا یو سړی مخته سو، یو شاته سو، خبرې وکړلې، څه ځای سره بدل کوي را بدل کوي، بیا پروا نه لري. دا یوه خبره. بله خبره دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تاسو دومره هم نسئ کولی چې راولاړ سئ په لمانځه کې خپل ځای بدل کوي. ولې؟ علما فرمایي هغه وجه دا ده چې ما او تا څومره ډېر ځایونه لمنځونه کوو، هغه ځای به د قیامت په ورځ پر ما او تا ګواهي راکوي چې زما پر وږو یو واره نه په 100 واره دې سړي لمونځ چې دی هغه کړی دی. لویه خبره ده. لکه اسانه خبره به درته وکړم، موږ ته چې کله د مازدیګر جماعت وکړو یا د سهار جماعت وکړو، نو پیغمبر علیه السلام شان دا و هغه به بیا دا خپله چهره، دا خپل مخ مبارک دا بیا د مقتدیانو طرف ته کوي. ولې؟ که چیرې دا امام هم هغسې ناست دي لکه مقتدیان چې ناست دي، مخې د قبلې و طرف ته دی، د اتحیات په شکل کې دی، نو یو سړی رالی نو هغه بیا هم پر لمانځه جماعت نیت تړي کښېني. ولې؟ هغه چې وایي جماعت ولاړ دی اخري اتحیات ده، نو امام په مازدیګر و په سهار کې هلته خو نفل نسته، هلته خو سنت نسته، نو مخ را وګرځوي، نو بیا که یو سړی رالی هغه یې ویني چې هو امام هغه دی سلام ګرځولی دی. مهمه مسله شوه. سر مې خلاص شولو. بله خبره درته کوم. یوه ورځ جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم جماعت ورکړي. جماعت چې ورکړي د ابوبکر صدیق په د حضرت عمر فاروق به بیا اکثره کوشش دا و رسته طرف ته په اول صف کې درېدل. نو ولې درېدل؟ هغه وجه دا ده چې امام کله سلام ګرځوي دی السلام علیکم ورحمت الله، دا پر وژه باندې ناستې ملایکې او دغه رسته طرف ته چې کوم کسان دي پر دغه سلام وایي، نو دی ویل چې ژر د ژره پر موږ د پیغمبر علیه السلام سلام راشي. صحیح سلو؟ نو جمعه چې وسلو پیغمبر صلی مبارک سلام وګرځوي فوراً یو سړی ولاړ سو، پر نفلو ودرېدی یا پر سنتو ودرېدی. حضرت عمر فاروق را ولاړ سو، پر دغه وژو یې لاس ور کښېښوی، داسې جټکی ور کښېنه. بني اسرائیل اهل کتاب چې الله تباه کړو په هغه کې یوه بنیادي وجه دا وه د دوی فرض و نفل به سره ګډ و. درک یې نه معلومېدی چې فرض یې کم و او نفل یې کم و. یا په مابینځ کې خبرې وکړه، یا ځای بدل کړه، یا ولاړ سه. خاص کر ښه خبره دا د الله رسول فرمایي بقایه لمونځ لکه فرض لمونځ په مسجد کې څومره ثواب لري، سنت و نفل بیا په کور کې د غومره ثواب لري. صحیح سلو؟ خبرې وکړه، ځای بدل کا، مخته سه، شاته سه، بیا که ته پر نفلو سنتو ودرېږه پروا نه لري، فوراً پر هغه ځای باندې درېږه مه. اوس یو سړی به وایي یو زنانه د په خپل کور کې ولاړه ده، هغه لمونځ کوي، نو د هغې دپاره هم ځای بدلول پکار دي، و د هغې دپاره هم پکار دي. په هغه کې بیا حکمت دا دی چې دا ځایونه بدلوي، نو به بیا دا مځکه ډېره ګواهي ورکوي چې الله دا هغه زنانه ده چې زما پر وژو یې بار بار لمونځ کوئ. یو ورځ د جمعې لمونځ وسو،
حضرت معاویه غالبا د مسلم حدیث دی حضرت معاویه رضی الله تعالی په سړي په حال واسطه چې راسه چې هغه رالی بیا ورته ویلې آینده کې داسې مه کوه غول څنګه ولنن چې د جمعې سلام وګرځېدي فوراً ته پر لمانځه ودرېدلې د الله رسول موږ منع کړي چې داسې سړی نه کوي لږ ټیم ورکوئ مخته سه شاته سه یو طرف بل طرف خبرې وکړه د مسجد ته ووځه بیا پروا نه لري او دا ډېره اهمه مسله ده او دا ډېره ضروري مسله ده الله دې وکړي شاید ستاسو به ډېر وخت ما خپل شل کاله کې پر دې خبره باندې خبره نه وسوې نه موږ داسې بیان ورباندې راغلی وو نو زما مخکې دا خبره چې راله مال دا ډېره مهمه مسله ده لمنځونه کوو خامخا یې کوو لازمي یې کوو او کش کې داسې وکړو چې څنګه الله او رسول او زموږ صحابه موږ ته راښولي دا خبره هم ختمه شوه